په دې ځان پوهه کې اول نه کنه عرفات د ځای نوم دی حاجیان صاحبان التزیو عرفات کې هغه احکامات برابرې بیا مزدلفه ته ځي تمام احکامات یې برابرې کنه او عرفات دا ویل کېږي نهم ذی الحجې ته او زمونږ اساس نهم ذی الحجې به هغه ورځ حسابېږي چې کومه ورځ نه موږ میاشتې دي کنه نو د میاشتې په حساب سره زمونږ نهم ذی الحجې د شروع پر ورځ باندې راځي د څه پر ورځ باندې د شروع پر ورځ د شروع پر ورځ د سحر د موز نه بعد به تکبیرات شروع شي او د اختر څلورمې ورځ مازیګر مونځ پورې ښه وسره مسله به دا یا ساتو نارینه که چېرې جمع سره موس کوي نو جهرن که ځان نه موس کوي کو د جمع سره موس کوي نو دغه تکبیر یو ځل جهرن په تیزه باندې ویل دا واجب دي د نارینهو لپاره زنانه به دغه تکبیر وایي په هغې باندې هم ویل واجب دي خو په مزه باندې اواز به تیزوي نه چې څنګه نارینه تیز بل د عرفې د ورځې فضیلت د روژې متعلق په هغه ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا روژه ونیسله نو زه د الله نه امید لرم چې دغه یو روژه به د یو کال مخکینی او د یو کال رستونی د ګناهونو کفاره وګرځېږي دومره لوی فضیلت لحاظه چې مونږ تاسو له دغه تکبیراتو هم اهتمام وکړو او د هغې سره د روژې او د شپې چې کوم عبادت د نوافل شو ذکر اذکار د هغې پابندي وکړو